السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته درې وظیفې درخوایم خام لومړنۍ وظیفه چې د چا په ګردو کې کاڼي وي یا زخم وي پکې د دې کاڼي یا زخم ختمېدو لپاره زه تاسو ته د قرآن پاک یو آیت درخوایم چې د دې په برکت سره به انشاءالله دا کاڼي یا په ګردو کې زخم وي دا به انشاءالله ختم شي. او دویمه وظیفه چې د چا زبان کې په دې ژبه کې لقنت وي عجب انخلي خبرې چې کوي نو خبرو کې انخلي را انخلي د دې باره کې به تاسو ته انشاءالله د قرآن پاک څخه آیتونه درخوایم چې د دې په برکت سره به انشاءالله دا ژبه صحیح شي ژبه بیا انخلي را انخلي نه لقنت په پکې ختم شي. او دریمه وظیفه چې د چا دماغ کمزوري وي نو دا وظیفه چې وکړي نو انشاءالله دماغ به صحیح شي هر یو خبره او هر سبق په اسانتیا سره به انشاءالله ورته یادې کې ټیک شو. د درې واړو وظیفو یو بل سره خو څه تعلق نشته دی خو چونکې وخت را سره ډېر زیات کمی نو انشاءالله په یو ویډیو کې به تاسو ته درې یا څلور یا دوه وظیفې هر ویډیو کې انشاءالله تاسو ته زه هم ټیک ته. نو راځو لومړنۍ وظیفې طرف ته چې د چا په ګردو کې کاڼي وي یا پکې زخم وي دی به څه کوي چې دا کاڼي یا زخم د دې ګردې نه ختم شي. نو دې دپاره په لومبنۍ سپاره کې سورة البقره دې کې سورة البقره کې آیت نمبر 74 څلور اویا نمبر آیت ته غوږ شئ بیا ته طریقه ښیم. آیت داسې دی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. دا آیت کریمه چې دی که نه دا به یو څلوېښت پیرې تاسو ووایي او په اوبو باندې به ورشوف کوي چې هر څونه اوبه وي په اوبو باندې به د آیت کریمه ورشوف کوي او بس دغه اوبه دې څکي چې کله دا اوبه ختمې شي دې نه بعد بیا د آیت کریمه ټول آیت نه دا آیت منځ نه شروع دی ښه نو دا آیت په بیا 41 پیرې ووایي یو څلوېښت پیرې په اوبو باندې بیا ورشوف کوي بس دغه اوبه دې څکي چې کله دغه اوبه ختمې شي دې نه بعد د نورې اوبه بیا رالي او دا آیت پې یو څلوېښت پیرې شوف کوي انشاءالله زره تر زره به د ګردې نه کاڼ ختم شي او که زخم یې پکې زخم هم نه ختم شي ښه. او دې نه علاوه که عام حالاتو کې چېرې اوبه څکي که نه اوبه څکئ یو خو به تاسو په مخصوصو اوبو باندې دا آیت شوف کړي وي دغه اوبه خو به څکئ خو دې نه علاوه تاسو همداسې چې د اوبه څکئ یا چای څکئ یا پی څکئ چې هر څه تاسو د څکلو شیز وي که نه څکئ نو عمده آیت صرف یو پیره و یو پیره او ورشوف کوئ پې او دغه اوبه بیا څکئ انشاءالله زره تر زره بس تاسو د دې ګردې کې که چېرې کاڼي وي دا کاڼي به ترې نه ختم شي او که چېرې زخم وي پکې انشاءالله د الله تعالی په فضل سره دا زخم به ترې نه ختم شي. ټیک شو جي دا شوه یو وظیفه. دویم وظیفه دا ده چې د چا په ژبه کې لکنت وي ژبې انخلي خبره صحیح نشي کولی دی به بیا کوم آیتونه وایي په 15مې سپاره کې غالبا او سوري 14مه سپاره کې دا آیتونه ته بیا غوږ شي. آیتونه داسې دي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا آیتونه چې دی که نه دا د بس وای هر مانځه نه بعد د درې پیرې او د لاس کې د ورشوف کوي ښي لاس کې او دا لاس ته په دې ژبه باندې په ژبه باندې نارې شان راکاږي او په زړه باندې دې راکاږي انشاءالله دا ژبه به جاري شي او سره به زلم واضح شي زړه به وسیع شي کولو بشي. او دې نه علاوه د ژبې کې چې د چا لکنت که نه دی د استغفر الله هم زیات وي ډېر د استغفر الله وي چې څونه ویلی شي ورځ کې 2000 ویلی شي 3000 چې څونه ویلی شي الحمدلله یو کس ته مې دا ورکړي دا استغفر الله ولا وظیفه هغه ژبه کې لکنت نو تقریبا هفته پسې راته بیا میسج کو هفته پسې وایي شکر الحمدلله زمې مې شکر ادا کوله وایي الحمدلله ژبه مې وایي ډېره زیاته واضحه شوې ده اوس وایي خبرې کولی شم ښه په صحیح طریقې سره ژبه مې انخلي نه. زما عزتمندو یو خو دغه آیتونه دي دا هر مانځه نه بعد درې پیرې وایي او په دې لاس ورشوف کوي لاسونه بیا په دې ژبې هم نرۍ شانتې راکاږي دا ګوته په ژبه راکاږي او دغه شان په زړه باندې هم دا لاس راکاږي او استغفر الله ډېره وایي ښه انشاءالله ژبه کې که ستاسو لکنه دي دا به خپله ختم شي. درېیمه وظیفه چې د چا دماغ کمزوري وي خبره ورته یادېږي نه یا خبره که ورته یاد هم شي نو زر تر زره ترې نه هېره شي ډېره ضروري خبره به وي بعضې خلکو نه خبرې ډېرې زر هېرېږي نو بیا وایي چې خو دا داسې دماغ او داسې چا اسې دماغ بس اوټ کېږي ډېر زیات نو هر څه دپاره د دا وظیفه ښه درته ښیم که چا له غصه ډېره ورځي او که دماغ یې
ډیر زر خرابېږي او دا رنګ خبره ته نه زر هېرېږي، نو دې ټولو دپاره دا وظیفه ده. همدغه آیاتونه دا چې کوم رب اشرح لي والا په سکرین چې تاسو ته کوم ښکاري، دغه آیاتونه د هر مانځه نه بعد دا به 14 پیرې وایي. 14 پیرې به دا آیاتونه وایي چې د چا دماغ کمزوري. 14 پیرې به دا آیاتونه وایي او ورسره به 11 پیرې صرف دا وړوکې شان آیت رب زدني علما، دا به 11 پیرې وایي. رب اشرح لي والا آیاتونه چې دي دا به 14 پیرې وایي او رب زدني علما دا به 11 پیرې وایي. انشاءالله دماغ به تیز شي، هره خبره ورته په اسانتیا سره یادېږي، زر تر زر به یادېږي او کومې چې زړې خبرې او به نه انشاءالله هېرېږي نه، ډېر وخت پورې به انشاءالله تاسو ته په دماغو کې خبرې یادې پاتې کېږي او ضروري خبرې چې کومې وي اب هم انشاءالله تاسو ته یادې پاتې کېږي او زر تر زر به تاسو ته که د قرآن سبق وي که د سکول سبق وي د کتابونو چې هر څه وي اب تاسو ته انشاءالله په اسانتیا سره به یادېږي. ټیک ته جي، الله رب العزت به خوشحاله باز ساتئ. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.